وې د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي. نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي، نو دا سړی به منډه کړي. چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس کړي، دا منډه یې ولې وواله. چې را واپس کړي چې منډه ولې وهې، ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی، ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده. نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ، نو الله تعالی به وایي چې زه جنت ته بوځي. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ قیامت کې بانا جوړیږي. بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوا، نو یو کس به جنت ته لاړ نشي. ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې یو مزدور ورکړې. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی. رحم او کرم دا معنا چې یو نیکی دی کړي، یو په لس، یو په 200، یو په 1000، یو په لک، یو په کروڑ. تاسو خیال راغی؟ نو معامله د کرم وای نو علا به موږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بزو. او که معامله د عدل شروع شوا، نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې موږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي، نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی، نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي. 6 میاشتې. نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې؟ ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله، که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې تو کا. هسې خو په 6 میاشتې نه، په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي. څه ټوغکی راغی په پاکستان، ټوغکی بیا ورځ تېرېږي. د دې بزرګانو، د اولیاو، د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته، هغې له سوال نشته. واحد نظام د اولیاء د بزرګانو. رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نه که په دنیا باندې غرض. په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه که په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه کړی. زما عزیزانو، قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په 3 قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی 3 قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیره زر القاء کېدل سړي ته، دا د وحی لغوي معنی. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادي او عرفانی. اوس فطری او ایجادي باندې باس نه کوو، خبره بیا اوږدي. وحی کې یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی ته وایي چې الله والو ته وقتاً فوقتاً په زړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېد، ورته صاحب خبره واوره، د جنت باس کئ زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په 100 جنت وی نه ورکو. د حورو باس کئ زما خپل ښځه داسې ده چې په 100 حورو یې نه ورکو.
न जन्नत पकार दे और न हुरी पकार दे और न गिलमानान पकार दे यौ टके غواړم कदी په وس کې وي خورا سره وعده وکا او کدی په وس کې نو پارام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره به په خدای مینم که خدای را تزان خی او مسلمانې کوم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد وایم چې د تزانو خای نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورته چې ته مسلمان شې نو خدای بتا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای بدر ته ځان خی هغه ورته لیکلی را منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خو ده زه خو دې سړی ته بې وعدې ټول شپه په جړا تیره کده سهار کې ولا خوب ورغه سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی په ناس دی و چې ما ولیدو نو زسترګې می ټیټی کې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ور سره وعده کړی ورته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریګه ما و ما ورته چې شرمنده يم درته او وعده پورا نشوا ورته وی امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړی و په مغه شي خدای خوشحال کړ دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله تکي تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سره د هندستان زمکه بداسه خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده اسانه سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او درې ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته تاسو خیال راغی اسه ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځینې بزرګان په کې را پاشي وي دا تصوف چې دا چې حجت نه دی او پلان دا چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یی تاسو په تاسو پوهیږم او زیاد لري چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پاس ځان غنم ز نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم اېڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام ګناونه مې درته معاف کړ غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند صفته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په دکانو لمدا کړو زما د خپل کې واله ما تلزا په دې خپل نه د خدای ډیر کار والا او تب بیا ارڅوي او تا ته به څوک نشي ویل نو دعاګانې مې دار چاغست ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي د رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د غدایانو په دعا کې مقام تم سړی د غدایانو په دعا رس نو زخپل فقیر دا لګي ډېرې غډي وډي چې ویم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش ما جوړېږي اسلام فروش ما جوړېږي د حلال او د حرام تمیز وکړي یو شی ستا مذهب
حرام غني هغه تلاس منی سا هغه ته نږدې مورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغ اسلام ویلي دي درې تبلیغ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان بيدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې پس لکه ور سره قطع تعلق کا مخه په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی وایم زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګن بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زنه د چا جنازې کوم دا غسړي جنازې لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاټ سندامړي ځان نه جانا ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلاني خان مړ دې ها زیات او زیات په پلاني خان زما جنازې لن راځي کنه نو چې پلاني خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سره چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وي زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوړيږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې مزه دي درکښ خپل کار کا مړی لا بن راځي مرزا وادلا به مرزا مرزا مړ ژوند خو دې ته وي نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانیش کته وای چې مړ ژوند دې کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل نشي مینا بم خدای د پاره کې مړ بم خدای د پاره کې ژوند بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې اورز یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړ یو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک موټور واچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه څه کوي دا څه کوي تبارک الذی تاسو د جنې په شپه تبارک الذی وایي تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کوم سړی هره شپه ود کېږي او په خپل ولولي زما په خبره پوهیږئ په خپل ولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مړ شي تر قیامت پورې په تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به د فقې لاندې به نه پرې په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلي چاته ویلي جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبره څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نشي جا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبریونه منلا په خپل ذات مې دي قسم وي کتاویا کرت هم د پاره بخنو غواړي نو پرې به نه دما او یا کړ پایا کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولارم خلق आवाज وکړو ول ټول وایي چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داس نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې ده تا ډکوسلی قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو ټول وایي چې دا ډېر خسړیو زه پیرا پاسې د مال خبر واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو نو مان دا ګیره کله لا په ولاری یو د لاندې په سلور بول
خرته مو وایه چې دا ټول ښه سړی به هغه چاته وایي چې چا د ښه سړیتوب کارونه په ژوند دی الله 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 الله. دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. یو بزرګ خدای ته وایي یا الله زماړه چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده صدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم که زما توفیق نوے نستا جبی با اللہ چنگا ویلے دا چی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑی ما چاہ جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا ستیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي. اوس هغه مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا ښه سړی او دعا ورته وکړي. تاسو اشنا غرګین دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي. مونږ څه کار دی مونږ وروره ما ته څوک راشي وي دوا راته کوم لار لنډوه لار لنډوه مونږ ځان باندې لا پوی نه یو چې په کوم ګړنګ کې به پراتی او ستا ته څه دواګانې لار لنډوه ماما. د دعا اهلیت ځان کې پیدا کړي نو هله به دعا بل ته دعا کړي نو اول به اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات. خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خو در کې پیدا شي نو هله به ته بل تستا پاک کې دعا قبليږي چې تخپل نه بخلې شوی نو ته بل څه وبخ خفت را خفت کې کو نه پیدا. نو زما عزیزانو بزرگان او اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق په ژوند زما د یاد زما سترګو لیدلي ما نه د قبر تپوس وکړي د قبر معاملې ما په سترګو لیدلي ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلي په سترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې ما لیدلې 300 کاله قبر یې جوړېده او لحد سریش لاندې ورکوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دومره زلفي دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اگل کارانو تمیوی زما د الله صحبت اسی اونی سیز لاس وروړم ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی اونی نسی مال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورنه په دې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شي په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي په دې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خمتا تابل اوس چا د دوبینه راوړل او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې 20 کاله دا ما لیدل امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدهیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشانو پارچا چې د غضب لینده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشانو ورشه الپوره په سواد کې تاسو کوي بالپورای کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپش او داسې خپش چې بالکل بر لمبه کې ده ویل اور وهله سپور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغلی نو زما عزیزانو ما تاسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راولیست مال مکه وی ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچه یې ویښته پې ولاړ دا ما لیدل یو یې راویستو کلي ته یې وړو
کلی ته داسې आवाज راووت عزیزانو انګريزانو قبر کې داب کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېر او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه وګونو توله ګولو مړې خخ کو خلق دلاړ او چې انا د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لګولیو داغي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای حلال انګريزانو دا کوشش وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړي انګريزان ورته تډېرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډېرو پورا سید فاتح خاطا کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملې د قال دا او یو معاملې د حال دا مونږ په حال پوي په قال لیکن په حال نه پوي حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال معلا جوړي وای ګر تو څنګه خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر اهل دل ته بنستی کیږي نو علا به ملغله رکیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغله رکیږي دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تانوی رحمت الله علیه یو مرید په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تانوی رحمت الله علیه نوم واغستو سار اغراغه زما خپل سب کړه وېتا زما د معشوقین نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویل ز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدم خط می ورولې غلو چې ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې څه کول چا کې ساده اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه داس کې خدای سوچ وکړه داس کې داس ما خلي اولاد زله خو به سوچ اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې نسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دا کدا کمه ا کمه به ورته وخدو او ورته چې په دې قائم اوسه مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبره ډېرې کو لګیا وے آ گئے ہو جی صاحب وے یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وے کہنا سی لس ورځې تیر ولسم ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې وے ذرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں اگر ورتدا سکت میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ مولانا تانوی چې چاته وی چې نکل جاؤ به ساری دیش روان وی چې پیزار تر رسیدم راته وی چې جلدی کرو نکل جاؤ خانقاه سے دا ایمان بم پیدا کړ په روزه کې ماته یو خان راغی وی جی روزه راته ډاکټر ویلی چې منی سره مالوالی ویل طبیعت می کمزوري کی مال پاسا وینا جی مسئلے تا پس مال پاسا ده طبیعت ته کمزوري بس اوچت پاس وروه بس سبا راغی ما ته وی تاسو زما ډیره دغه وکړه مال بیا نږدې را نشي مونږ څنګه یو غریب راغی چې جماعت کما داسې لړزیږي موزه رجول دي چل جوړ غور سندارا مولوی صاحب روجم او چې تاسو رنگم خنل ډیر خرابیه
بیا به اونی سے خیر ده جمی کی بین کتر جمی دا بد زناور مر شو دا مردار شو بیا بد شو وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ایمان امتحانی دے وقت غٹ و غریب در ترا گئے دے وقت استاد ایمان امتحان تاسو خیال سوچ دے وقت دے ایمان امتحانی قاضی ابو یوسف تا بادشاہ آ گئے اور تلچا یا شیخ حلق غرق بادشاہ اس مونگ لجی بادشاہ اوہ زی اولک چی مال راش کده اسلام چلی وکړ دومره درو جنو بېمان په دې لس کاله د پاکستان په تاریخ کې نه دومره درو جن اسلام زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشین ابل شپیتا تقریر وره اسمبلی می ولی ماته کا زکه می ماته کا چې شریعت بل ورته پروتو نه منظورول معلومیږي دا چې شریعت بل د ایجاد او کنو شریعت بل د چا ایجاد د ایجاد نو چې اسمبلی دی ماته کا او هغه شریعت بل نو منظور کړي نو خو ملک ټول ستا په لاس کې دی کنه اوس بستا ایمانو ګورو چې دی منظور کړي ما به خبر پوهیږي دا خبر کا پوهیږي ماما پتہ نہ لگی عزیزان قاضی ابو یوسف تا بادشاہوی حلق جامعتو فی نهار رمضان دروجی پا میاش کے میں بی بی سر ہم بستری اکڑا غرق اغورتوی علیکا ان تسوم شہرین متتابعین دو میاشتے بپرلا پسی روجینی سے علیک آمنا و صدق لارو آنور قاضیان ورتوی لا خطیبان ورتوی فقد اخطاط یا شیخ فی هذه المسئلہ خطا نشوی ماما بدے کفارہ کے خود ترتیب دے اول تحریر در رقبے دے بیا دو میاشت روجی دی بیا اطعام 60 مسکینہ دے نتا مریا زادولو نویلو دے منز نہ دے فتوہ ورکا قاضی ابو یوسف ورتوی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس مې ورته ویلې چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزه من نیواره ورځ به یو مریا آزادولې چې سی خوخه یو نه بادشاہ له داسې فتوا ورکا چې د ملا ډوکې مات شي چې دې په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له داسې فتوا ورکا مونږ داسې کړی دي مالدار خزل طلاق پر کړي دي 3 طلاقا یو دوا 3 غریب 3 طلاق ور کی بیڑے تبادا حلالہ بکئی حلالہ پیجنے بل سڑی تب نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی اعلان جلا مالدار راغه جی کار دې شي بس خا نه خدای بخیر دا سے دائرہ چھوڑے ویددی سے نم دے دار الحرب ہوئے دار الحرب خزہ دلتا ادرو لینا او آگے تیویلی دی چی خدای تا کنزلی ہوگا اے مرتدہ کردی دا چی اے مرتدہ کردی دا بیائی دا کرخی لے رئیس دے دا نم ملحقہ شو پا دار الحرب کوری بیائی رئیس دے دا و کلمہ بیویلی مسلمانہ کردی دا او بیائی بگال وردنی کاتا دے او دا دے علماء نے تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتد شي ملحق په دار الحرب پوری شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته څه ضرورت دلته مونږه وکیدا یو سره ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ में नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं
मलबता का कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो बदे पेखवर के नन बयान रोगने वर्तवई पराठी होंदी भी रोगने नन बयान नहीं चलता रोगने से पदे उड़ो के बड़ी वाग की कना आ रोगने मंस के अलवा लान के बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है यो रजी लाड़ो को बला रजी प्यार रोगने यो यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा नु कह देते कि 1 2 3 नोर तसोई वही छे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वतामी ते अलवा भी जरा ना ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वतन सबाची ब्याह आ गया वर्ता वही बेगाल वर्ष खसे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता मैंने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सत्ता कबूल कर विनिका बूशी और बसनूर छतवे गक मकावा वाफ्ता की और जल्दीम दासी जरा आजा मोंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हज़ौ जल गैरा मसला के हनफी मोंग दनन बई परोगनो और दालवई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसला के हनफी और ईमान नबरी तासो ख्याल रखे ओस कुरान को रहे था बुजुर्गान कोई चिद गरीब सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली जगह च पैगंबर अलता जड़े के ख्याल दाओ चिदा मालदार खलक रागली दी गोरा के मुसलमानान अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रुंदो तपोस लरागे नो तबियत कदरे के खम तिरागे नो अबसा व तवल्ला और तला मामा पाराम के ने खुदा दे रहम कई ओ बगोरे द क़यामत पौरजे ओ बगोरे द क़यामत पौरजे चलो लोए डले बद चा जहन्नम तरवानी आलिम बुजुर्ग औलिया अल्लाह दास्ता सुमख के पदे खौर लांदे च प्रोत थे जमा कलुनो और सर ताल्लुक से तबाती शवेदा कलुनो जिंदगी के बादशाहान तम चरिटी खबर न दाजे दे खावरम कदर को और दा खावरे पस्तर को के वाचो न देना खद वही माता बला कारण शी दे लोया वजदावा जे बादशाहान में हम द ग्रेवान ननी वो और चरी वर्द टीटा खबर तासु ख्याल रखे द जुर्रत बजान के पैदा कवे अफसलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जायर लोई जिहाद दादे चियो जाबिर और दियो जालिम हुक्मरान पमख के यो हक खबर होगी यो स्तासो दवा पकारदा ददे फकीरानो द खावरो ददे गर्दे बरकत ते च पसलवेख काला द पाकिस्तान के मां सलवेख मिनटम द पाकिस्तान हुकूमत न रहे ने मिंबर मनम ने सदर मनम ने लाल कुर्ताई माए दा कुछ सड़ा मिंबरान दे समलो चूगू रहे वर्ष सोक बगड़ी चरई और सोक बनास्ती और जियोना सिगरेट मुंह को पसंद पोए में शो बस लड़े मैं तम 50 लाख रुपए वाले वे स्तासो खेते दे चरगानो कब्रिस्तानो वाखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा क़यामत परस बस्ता सखेटी चरगान बार रहा और गई हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माँ तक खावर तुल्ली दीवानी और स्टाप कोर की जनरेटरी लगी थी पमा दी लोड शेडिंगी लस घंटे देरा बांधी बिजली बांधी और द खान पकोर की जनरेटरी लगी थी वने तो द कने मोर सोए वो लच टिका कम पकोड़ा ही दिखे दम और वाके दे स्पोता हुआ कसमालास के जोर रहा हो जमालास और पदे पाकिस्तान की में 2 करोड़ के मन अकड़
او د دوی خوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي خوښې سپو ته بیا خوښې 2 کروڑه به مرداروم اعلی به د 8 کروڑه د سړي زامن کی ګنې والله کې د سړي زامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړي نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدای هم پرېښی دی رسول هم پرېښی دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دی بادشاهان به ستا په در کې د خاورو غوندې پراته د خاورو بادشاهي څه شی بادشاهان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما که یو ظلم دی زلفی پلاس کی وزی یو وخت بدی په درس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بوسا پرشی دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستا سترګې کا خدای کاندي عزرائیل لبتر هغه ځان ورنکما معشوقې د عاشقانو دین ایمان دی معشوقې د عاشقانو دین ایمان دی زب چاله رخبل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا د شونډو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نه وکړي صوبان عاشق دی د جناب محمد رسول الله ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامې چې ولید نو بیا هم جړل ورته صوبان اوس خو دې ولیدم د الله بنده نو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کله جنت تلاړم نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تابو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته په کې تا نه وینم جنت خبر استاد لیدو قرآن راغی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې عاشق زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړه ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټوله ورځ مې تمنا دا وي چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی والله که نه مې د روټۍ پروا شته او نه د لوږې او نه د تندې او نه د ناستې او نه د ملاستې شوق مې دا دی چې سترګو مې تا ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی ابو هريره بلال اے بلالا سامل کې د خدای بنده چې کله د جنت تلار شو نو ستا د بڼو کشار مانه مخکې په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټۍ به ورته تیار ده 3 ورځې پې روټۍ بند شوه د امتحان دپاره 3 ورځې چې بند شوه نو لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال روټۍ یهودي 4 روټۍ ورکړي دا هغه سپی ورپسې غپه غپه د یو روټۍ ور واچوله چې هغه وخوړه بلې بیا غپیا بله ور واچوله چې هغه وخوړه بیا غپیا 4 واړه روټۍ ور واچولې بیا سپي غپل ورته کور دی وران شه خو مالک دې 3 4 روټۍ راکړي دا دې واخوړې نو اوس ولې غاپې سپي ورته کور ستا وران شه چې روټۍ مالک درکوله نو د هغې عبادت دې کولو
او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټۍ بند شو نو رالي د خدای د دشمن په کوڅه کې سوال وکړو زه د یهودي سپیما که د لوږې مړ شم په دې دروازه کې والله که بلې دروازې ته لاړ نن د سود د زکات د سود فکس ډیپازټ او سیونګ اکاؤنټونه چې کومه کټوتي کی 7.5% سود چې کوم لګي هغه نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه بګي په ایمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خران اږي کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې وا چالواتي جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي هغه د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کوم مقرر کړی دوی خدای په تڼاک کو سټوري کا ټولې دوی وایي چا غریب لا نه ورنکړه انا عزیزا والله العظیم زه چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وځه لال زبا دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړي حاجي محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد به زړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغه به منم نه نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دي اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خبر نشي زما دا ګیره راشي کله کوي نو بیا ګیره پسې بد وایم نو ګیره والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولا دا غاټي د اخلاق څنګه دی وری خلا بند کخله د مرګ په ناره ټپه شنو هغه سره خبرې کوي اخلاق څنګه دی وری څه چل دی لاس ورکی دا سملا سو لاس درګه السلام علیکم څنګه یې خري ډوړې بس غریب سره لاس درکی السلام علیکم جوړې طبيعت خراب معتبر لاته جوړې تکړه په جوړې مونږ چې مطلب دا زینم ستړي شي په داسې جواز نیولې هغه سره څه دي دا پیسې دې لري کده غلو ډېرې ده کنه دي ها د غلو ډېرې نه په پیسو خو څوک نه سړي په دولت څوک نه سړي انسانیت خو په دولت نشي رحمانه کبوت سلزله د سرو شي انسان نه د سرو درو بوت څوک انسان وای انسانیت په دولت نه ده انسانیت چې ده په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کا نه ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو سامنے په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شي د نیکانو بزرګانو اولیاء هم نشینی اختیار کړي دعاګانې دی علی خپل نیکان شي هغه ورځ زموږ جماعت ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان وکړ چې ورونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث کو بیان خلکو کېړې واغسته روان زرا پاسه مالو درګای بند کړي دروازه چې څوک بار کړی ا طالب منډه کا دروازه بند شو یہ بندی کو کونټه ته ملاس
مالا یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لای په دې پوزه یو ډغره ور کړو ول تنه سمېږي الا به ټکریه ول به ډغره تنه سمېږي چې دا پوزه به ماته کې ول سو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الا به ټکریه تل کوټه ته ملاس مکین کې نه خبره وره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه وور او ته وای زه وزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار